ورحمة الله وبرکاته. ملګرو خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ سره صحت په جامه کې اوسئ. راځو دا چې موږ علم ابتدایي درسونه به شروع کوو. نو راځو کاریال جوړوو. دې ژبه کې لیکو دلته به دا کاریال هم د اپلیکیشن نوم ورته وټاکئ. مطلب زه ورته لیکم چې سحر الکلمات. دلته به راسئ یو عکس ورته راواخلئ. دې ژبه کې لیک ورته وکئ دغلته. نو عکس به له ګالري څخه راوړئ. زه ویډیو درم او عکس راخلم. نو دغه عکس مې راواخیستلو. اوس وروسته به دلته راسئ. دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې دغه رنګونه به ټول درته وښیي چې دا په کوم ځای کارول کېږي او دا په کوم ځای کې. او دا د پیکیج نیم ده. دغه هم د کومه بکسه کې چې غواړئ دا وساتئ د هغې نوم ده. راځو په دې ځای کلیک کوو. اوس ورته ګورئ. زه دې ټول ته یو رقم رنګ انتخابوم. دغسې رنګ، دغه رنګ، همداسې دغه ته هم په دغه رنګو کې خمچک او دغه ته هم. دا ټول هم چې کله انتخاب کړئ څخه وروسته به راسئ. دلته پیکیج نیم تاسو هر یو ورکوئ ور یې کړئ. مطلب زه ورکوم چې سباون. او دغه هم مطلب د بکسې نوم زه ورته لیکم چې نیو غزنوي. دا د بکسې نوم. نو راسئ په دې ځای باندې کلیک ورته وکړئ. فلحال زموږ اوس دا کار خلاص شو. راځو لومړی د لینیر ایچ دا به راواخلئ. دا به میشتو پرینټ کړئ. دغه یې دا چې کله میشتو پرینټ کړو موږ ساده کاریال جوړوو، ډېر سټایلیس نه. راځو دغه هغه به راواخلئ ایمیج او دا به ورټیکل کړئ. لینیر به ورټیکل کړئ. لینیر ایچ. دغه څخه وروسته به راسئ ټیکسټ ویو. او ټیکسټ ویو چې دا به داسې منځته راوړئ. او هغه څخه وروسته به راسئ یو دانه دغه پروګریس که راخلئ دا هم راواخلئ. راځو دغې ته سایز ورکوو. ایمیج ته مطلب 100 دا یې ښه اوسطه درجه ده. بیا هم دواړو اړخو څخه 100 ورکړئ. او راسئ دغه ځای ته ملګرو. دغلته ګورئ ملګرو دغه د بیکګراونډ دننه رنګ ده د ایمیج. او دا هم د شا د بارډر رنګ ده. او دغه هم اندازه ده. راځو بارډر رنګ ته د اندازه یې ورکموو 2 به یې کړو. او راځو دلته کوډ کوم چې موږ دغه کړی ولو او پورته دغه ته به هم لګولی بارو ته دغه کوډ زه به دا یاد کړم. مطلب 3 B15 دا به راسئ دلې به یې په ایمیج کې ورته واچوئ. F15 څنګه کوډ مانه هېر شو. رابسو دا مطلب دا کوډ به تاسو دلته پکې واچوئ. 3 F15 دغه ځای ته به یې ورکړئ. دا کوډ مطلب پکې ووهئ دلته. څخه وروسته نور څه چې پاتې دي هغه به مارک کړئ. B15 دا د ملګرو هغه رنګ د دغه پورته بارډر رنګ دغه لینیري بیکګراونډ ته هم بارډر ته هم ورکول شو. راځه دې ته یو سایز ورکوو 100 بولډ کې یو څه ښایسته راځي. او دغه ته هم دغه رنګ ورکړئ د ایمیج ته. او راسئ دا داسې کړئ دغه د قلم په رقم دغه چې ده دا په دې ځای کلیک ورته وکړئ. د هوريزونټل کړئ او دغه هم ترو کړئ. دغه څخه وروسته راسئ یو بله لینیر ایچ په دغه دواړو په مابین کې کیږدئ د پروګریس او د ټیکسټ ویو. او یو دانه بل دلته کیږدئ. دغه چې ده یو یې کړئ وایټ او د دغه هم یو کړئ. دا دواړو هغه دغه څخه وروسته راسئ دې ته سپین رنګ ورکړئ. سپین رنګ یو څه ښیي. بیا نو راسئ دلته کمپونیټ مخ ته. دلته به تاسو دغه انټینټ کمپونیټ او ټایمر جوړ کړئ. راځو انټینټ جوړوو. یو نوم ورله ورکړئ. دغه څخه وروسته ټایمر مړی وي په یو څه وخت کې. او انټینټ کمپونیټ مو دغه کوي څنګه کوي اړی او ټایمر وخت ورکوي. راځه دلته لیکم هوم. دغه صفحه شوه. دلته په دې صفحه کې لینیر ایچ راخلم. نور کار نه ورته سپارو ځکه چې بیا ویډیو غټېږي. یوازې یو دانه ټیکسټ ویو راخلم بس. مطلب زه یو چې لیکم
نو دا څه ټول داسې صحیح شو. راځو اوس بېرته مین اکټیویټي ته. ون کریټ برخې ته به راسئ. دلته به د کمپونیټ برخې ته راسئ. دلته ګورئ بلاکونه جوړ شو. دا د انټینټ کمپونیټ او د ټایمر کمپونیټ بلاکونه دي. د ټایمر دغه لومړنی بلاک راواخلئ. په دې کې به تاسو 5000 ورته ولیکئ، 3000 ورته ولیکئ. نو زر چې ورته ولیکئ دا په معنا د 1 ثانیې ده. نو زه ورته لیکم 3000، یعنې 3000 په 3 ثانیو کې دوی موږ ولې صفحې ته وړئ. بله هم انټینټ کمپونیټ. اوس راځه د انټینټ کمپونیټ به دغه بلاک راواخلئ، سیټ سکرین، او دغلته د بیخ والا چې ده سټارټ اکټیویټي دا به راواخلئ، او لږ څه وروسته به دغلته راسئ دغه فینیش اکټیویټي یا هم دغه د بیخ والا راواخلئ. دا صحیح ده. دا هم چې کله راواخلئ دلته به دویمه صفحه ورته انتخاب کړئ، او دلته به انټینټ او ټایمر دواړه انتخاب کړئ. نور به یې دلې کښېږدئ او راځو دلته دغې برخې ته به راسئ. دغلته یو عکس به راواخلئ له دغه ځای څخه. دلته به تاسو په دغه جمع علامې باندې به کلیک ورته وکئ. دغلته زه هم کلیک په کومه، ویډیو درم او یو عکس رااخلم. دغه د ما دغه د کریال اړوند لوګو راواخیستله. تاسو هم چارې وراخلئ. نو راسئ په دې ځای کې ورته انتخاب کړئ. نو دغه د فلحال دا کار وسولو. دلته که راځئ ټول بار له منځه وړئ هم له منځه وړی سئ. دغه ټول بار او دغه سټار پورته بار چې ده دا هم له منځه وړی سئ. نو زه فلحال ټول بار چې ده هغه له منځه لرې کوم. اوس کاریال رانه تر هغه پورې به ویډیو ودروم. نو راځو کاریال رانه اوس کاریال خلاصېږي. لږ صبر باسو. دغه د اوله صفحه یې ملګرو او دغه هم دوهمه. نو دا چې نور کار به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې اوس پر خدای تعالی دې وکړي چې یو څه اخذ مو ورنه کړی له دې ویډیو څخه. نو انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو به هم درته نشر کړو او زموږ د کریال نوم به دغه وي. او دا نور زموږ پروجیکټ چې دی دا زموږ د غزنوي ویر په نوم چې دی په هغه کې مو ټول دې کارونه سپارلي دي. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.